अस्सलाम वालेकुम ګراني مینوال زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. اول تاسو دا ورکوټي شاندې کلیپ وګورئ. څنګه دي جوانو دا درشکین یاد دا وګورئ ورته دا وګورئ کړایم څنګه زهیرا دوستانو تاسو چې دینو دا ورکوټي شاندې کلیپ هم صحیح کړو نو دا کلیپ چې دینو چا د پاره د نیلم ګل سپدی کې څه خبر کړي زه به تاسو سره چې دینو دا ټوله خبره په دې ویډیو کې به شیر کوم. نو دوستانو دا ویډیو چې دینو نیلم ګل جوړه کړي دا او دا سویلی دی دا د رکشې نیا دا نو د رکشې نیا هغه ویډیو چې دینو تاسو ته ما په دې ویډیو کې مې ښکارا کړه لږ شانته. نو رکشې نیا چې دینو څوک ته اسمالته دا اسمالته او فاطمه ګل دوانه یو ځای ناستو نو دی چې دینو ډیر زیات یو بل سره کلوز شوي دي نو خبرې اترې به یې کولې نو څه نیلم ګل په باره کې خبرې شروع کړې میټینګ یې څه ټایم روانو نو په هغې کې د نیلم ګل ذکر هم کړی دی نو هغه خبرې په نیلم ګل باندې بدې ولګېدې نو د هغې په بدل کې څه ټایم نیلم ګل چې دی نو کور ته راتله نو په لاره کې ورته دا گاډی ښکاره شو نو دی فوراً چې دی نو دا خبره وکړه دا چې دی نو د رکشې نیا رکشه چا ته ویلي رکشه فاطمه ګل ته ویلي د رکشې نیا چې کومه ده نو دې ګاډي د دې ګاډي چې کوم دا ګاډي تاسو په سکرین باندې صحیح کړو د دې مشابهت چې دی نو اسمالته سره کړې ده نو دا چې دی نو اسمالته ده د رکشې نیا یعنی چې رکشه ورکوټې ته دا رکشې نه غټه ده ولې چې عمر کې چې دی نو اسمالته د فاطمه ګل نه غټه ده مشره ده او بله خبره دا ده اسمالته چې کوم دی نو په دې فیلډ کې ډېر پخوانی ده او پاتې شوه فاطمه ګل دا نوې نوې راغلې ده د دې خیر دونه ټایم نه دی شوی نو دا خبره کړې ده دا چې دی نو د رکشې نیا ده نو د رکشې نیا چې دی نو اسمالته ده دا خبره په دې ویډیو کې کړې ده. نو دوستانو ستاسو په دې باره کې څه خیال دی تاسو څه ویل غواړئ چې کومه خبره وه ما خو تاسو سره شیر کړه په دې ویډیو کې نو اوس چې دی نو ستاسو په دې باره کې څه رایه ده تاسو څه ویل غواړئ نو لازمي کمنټ سیکشن کې خپل جواب را سره شیر کولی شئ. نو بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام او که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان والسلام.